ولې ښځینه د جنسي اړیکې په وخت کې خپلې سترګې پټوي؟ سلام ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. دا یو ډیره د راز خبره ده چې انسانان ډیر کله هغه وخت خپلې سترګې پټوي چې یا ډیر زیات خوشحاله وي او یا هم ډیر زیات خفه وي. په دې هکله نوې څېړنې وایي هغه مېرمنې چې د جنسي اړیکې په وخت کې خپلې سترګې پټوي د جنسي اړیکې څخه په کامل ډول خوند اخلي. په دې هکله ترسره شوې سروې ښایي چې 93% ښځیناو په خپل ژوند کې کم تر کمه یو ځل حتمي د جنسي اړیکې په وخت کې خپلې سترګې پټې کړي دي. یعنې حتما یې د جنسي اړیکې څخه کم تر کمه یو ځل ژور خوند اخیستی دی. پوهان وایي کله چې د جنسي اړیکې په جریان کې د ښځیناو سترګې لوڅې وي توجه یې بلې خواته ځي، خو کله چې دوی د خوند په اوج کې وي خپلې سترګې نور نشي کنټرولولی او هر څه یې د واکه وځي. له همدې کبله دوی د ټولې نړۍ په وړاندې خپلې سترګې پټوي او ژور خوند اخلي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل درسره سبسکرایب کړئ.